عزیزانو بعضې خلک داسې چې که سوونه او زرګونه کاله تیر شي نو هغه د خلکو هېرېږي نه هغه د خلکو د زړونو نه وځي. تورنزو حاجي صاحب چې یو ډېر لوی مجاهد، ډېر لوی عارف، ډېر لوی ولی الله او ډېر لوی متقی او پرهیزګار انسان و. ما چونکې د هغه تصویر لیدلی و کیسهخانه بازار کې ډکی نالبندي ورته وایي، هلته د تورنزو حاجي صاحب یو مرید و. نو نن نه تقریبا 85 کاله مخکې به تورنزو حاجي صاحب کله کله هغه مرید ته راتلو. نو هغه مرید یو تصویر اوښکی و د تورنزو حاجي صاحب په خپل کور کې. بیا هغه تصویر داسې لوی کړو، د هغې نه بیا نور مخکې یو بل ته یې ورکړي وو. هغه تصویر یو ماتم په لاس راغلی دی او ما ښه سنبال ایښی دی. سپینې جامې، سپینه ږیره، سپینې روزې، سپین پټکی، سپین څادر یې په سر دی.